د بنو سره اړوند احمدزای او عثمانزای وزیر قبیله خاصدار او مشرانو یو ځل بیا په قبایلی سیمو کې د پولیسو د سیستم پر ضد احتجاجي جرګه کړې ده. په دې موقع د احمدزای او عثمانزای وزیر قبیله مشرانو او خاصدارو د حکومت نه په سختي سره غوښتنه کړې ده چې په قبایلی سیمو کې د پولیسو د تعیناتۍ فیصله د واپس واخلي او د خاصدارۍ په شکل کې د دوی د نکات نظام د بحال پرېږدي. په دې موقع د مرکه ګډونوالو دا پرېکړه وکړه دوی په یو صورت هم په قبایلی سیمو کې د پولیس راتلو ته اجازه نه ورکوي ځکه چې د پولیس د راتلو سره یو خو د دوی په معاشي حالت باندې بد اثر غورځېدلی شي او بل یې په نتیجه کې کورنۍ شخړې هم رامنځته کېدلی شي. دا میش پغرنګ زمواره و خلیل کا د انګريز د وخت نه چې میشته راغلی دو جرمنیم لاندې دي چې لینم په تیر دي د حکومت اډر منه لای خو چې کیم د میش سره دا و ظلم شي دا نه میش پیلس غوړي پیلس میش دشمن نه دی خو په خپل وطن کې میش خپل ډیپټي کې میش ساو تو وجه سے اس پر فریندا میټینګ کړی د کمیټي مو جوړا دو چې دا راځي چې سم مذاکرات نه وشوي دا میش پولیس نه مانی دلته په سیټل کې مانی خو په فرق نه مانی بارینده مرکاوش فلا په 15 تاریخ بیاوي او په 20 تاریخ باندې اخري میش په ټکینه بدل کوي پولیس ته چې دیو میش فرته نه پرېږدي. په دې موقع د خاصدارو د کمیټۍ چیرمن ملک شیر اکبر خان اوویل خاصدارو د امن د بحالۍ د پاره په ډیرو سختو حالاتو کې د فو سره اوګه په اوګه ډیوټي کړې ده او هر قسم قربانیانه یې ورکړې دي نو ځکه دوی د کمیټۍ او مشرانو د اجازت نه بهر په قبایلی سیمو کې د پولیسو راتللو او منلو ته تیار نه دي. سفره حکومت سره مشوره نه کړې د کمیټۍ مشرانو سره او د خاصدار فورس سیبادرونه سره یو وخت د پولیس ته ویل لکه تا نرسي ویل لکه نه اجتناب وکړي میری دا وې جنسي او شپږ فار هیڅ کس تحفظ ذمہواری نه وای نه یې سره امداد کې نه سو د سره مدد په دغه کې جنسي کې لیو خاصدار چې منظم فورس دی پاک آرمي سره ویشانه بشنه ډیوټي وکړه او سفره سکوینځ وکړو غلیه. په دې موقع خاصدارو او مشرانو دا پریکړه وکړه چې د شلم منټې د لوی مرکه نه ورستو په شلګازي او میرزیل چک پوسټونو باندې د پولیسو د راتلو د مخنیوي د پاره باقاعده پټکونه لګولې شي. گوهر وزیر، خیبر نیوز، بنو.